زه هیله مایار یم د کابل ولایت کې زیږیدلی یم. اصلا ولایت مې وردګ دی. نو زه په یوه پښتنۍ کورنۍ کې زیږیدلی یم. مخکې ما خیاطي کوله، داسې د کوچني کال لباسونه مې جوړول، داسې د لیځکو لباسونه مې ګنډل، آماده کول مې. بیا مې دغه د 1998 کې تشبث مضمون ووی، هغلته د لیمې په نامه یوه کیسه وه، یعنې کوچنی تجارت یا کمکج تجارت. نو ما هغه ورځ شروع کړه. بیا ما چې اول وارې هغه جامې وګنډلې، یعنې هغه مې مکتب ته یوړې، د هغه ما استادانو ډېرې خوښې کړلې، یعنې ډېرې علاقمندي ورسره وښوده، ډېر فرمایشونه مې په هغه ورځ واخیستل. بیا د تشبث د مضمون هغه د مؤسسې کوم مسؤلین چې راغلل، زما نه یې ازموینه واخیستله. ما لومړی مقام واخیسته، یا زه اول شوم. هغه کوم لباسونه چې آماده کړي وو، کوم تولیدات چې زما د شرکت یا د زما وو، هغه ورځ زما دپاره د ژوند یعنې دغسې ورځ وه چې زما هېڅ وخت د یاده نه وځي، چې یعنې زه په 6,000 نفرو کې زما لومړګۍ تقدیرنامه واخیستله. چې لومړۍ وارې خیاطي شروع کړه، ما 500 روپۍ سره ما تکه واخیستله د 500 روپیو. نو ما کومه لباسونه یعنې اول ځل ما لپاره چون ما استاد نه لرم، ما ځان سره زده کړه خیاطي. تر اوسه پورې ما کوم استاد ته نه یم ورغلې، نه مې ورته ویلي چې ما سره همکاري وکړه، چون د خدای په کومک او په خپله په مغز څه ورته خپل حافظه باندې، یعنی ما څه په کار کې باندې نه یم راغلی. نو ما داسې وخت راغلی چې بېخوی مې تحمل کړي دي، هغه مغالونه داسې وخت راغلی چې سهار پورې زه نه یم ویده شوې، حتی ما ډوډۍ نه ده خوړلې. خو ما غوښتل زه څنګه وکولی شم خپل اقتصاد هم په پښو ودرم، خپل کورنۍ ته هم کار وکړم، خپل ځان ته هم کار وکړم، او زه څنګه وکولی شم چې یو څو کورنۍ نور هم د ما سره په کار شي، په عرصه کې زه د هغو سره کومک وکړم، یو څو کورنۍ نور هم هغه اقتصاد یې په پښو ودري، یو څه مېرمنې نور هم زما سره کار وکړي د کار کې، یعنی زه هغو ته یو کار وښایم چې هغه خپل هم په پښو ودرېږي په آینده کې. موږ دواړه چې همیشه یو ځای شو، همیشه همداسې وایي د تجارت په باره کې خبرې کوي چې همداسې پیشرفت ځان وکړم، او دا خپل هم ډېر زحمت وباسي، ډېر ښایسته ښایسته جامې ګنډي. آینده پلان زما دغه دی چې اول په هر ولایت کې یعنې یو بخش ولرم یا یوه څانګه ولرم د خپل د تولیداتو. دوهم زه په هر مملکت کې وکولی شم زه یعنې یو دفتر ولرم چې زما تولیدات هغلته واوسي. او دریم هدف زما دغه دی چون هدفو ته رسېدلی یم، اوس کم پاتې دي، چې زه د خپله د افغاني لباسونو چې دي زما اووه بخشه دي، باید دغه افغاني لباسونو زه د نوکرې بخش ولرم، چې د نوکرې شرکت ولرم، په خپل نامه مې واوسي. هر لباس دی یعنې افغاني محلي لباس باید ما د نوکرې بخش هم واوسي، او د نوکرې تولیدات هم ولرم. کورنۍ باید په خپلو لورو په ښځو باندې باور وکړي چې هغه وکولی شي خپل ژوند برابر کړي. همیشه د ښځو د لورانو د مېرمنو په څنګ کې کورنۍ واوسي، چې همیشه هغه تشویق کړي چې هغه پرمختګ سبب شي. زما سره که بعضې شرکتونه یا بعضې خارجي یا داخلي انجوګانې او زما دولت د ما سره همکاري وکړي، زه کولی شم چې 6,000 ښځو ته نور ته د کار زمینې برابره کړم په هر ولایتو کې. بعضې ولایتو کې ښځې دي چې هغلته په کور کې بېکاره ناست دي، اقتصاد یې ډېر خراب دی، خاوندان یې بېکاره دي، څوک یې نشته دي. نو زه غواړم چې هغه کور کې چې دی کوم تولیدات لري، کوم کسب یې زده دی، زه د هغو د کار د کسب نه استفاده وکړم، او دوی ته مې یوه زمینه د کار برابره شي، او زه وکولی شم چې هغه خپل شرکت په پښو ودرم او نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړم، او زه وکولی شم چې همیشه نورې ښځې په کار شي. او فعلا زما ډېرې ښځو سره کومک کړی دی، ډېر خلک مې یعنې سپانسر کړي دي، ډېر شاګردان لرم، ډېر شاګردان فارغ شوي دي. فعلا اوس د ما سره شاګردان کار کوي، یا په آنلاین توګه یا دغسې، یعنې فعلا زما شاګردان ډېر زیات دي، او زه د خدای شکرګزار یم چې په هر ځای کې یعنې زه شاګرد لرم، هر ولایت.